جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن موږ د خاله زوی راپورته کړي دي په میله روان یو خاله زوی په کور راپورته کړي خاله زو څو ورځې نیولې دي بس نور درې ته بیا خلک په مشکله نه وو خلک څنګه ځان ولې کوته کوته ځان ولې چا ده کوته راز د کوم خاله زوی موجود هغه د بخار دشمن دی د خاله زوی موجود شوی نه دی څه څه دا خاله زوی دې برکای وجود دی د خاله زوی د ولادت در باندې طریقه ده هذا بس تاريخي ناس خوشا د روژه سږ کال ډېر د خیر روژه ده دوی ته په اول سر کې د روژې وویله چې د ګریبانو سره به یې د نه منه روژه مات وکړو هغه چې رښتیا اصل ته ماما وپاس و خدای یې وبخښه او دلته دغه و دلته نه سره برابرېږي بیا زموږ د روژې 15 څخه وروسته خلاص ډېر کار شروع کېږي خاله زوی برکای ته کوم خاله زوی نن تبه ده دا د غره کلي سیمه ده د ښار مربوط دی د ښار چې وځي ولک خواته روان یو نو په دې ځای کې هغه د کلي سیستم چې و مثلا ډېر خلک یا د مسجد مخ ته راټولېږي یا دوکان مخ ته نو دلته دغه سیستم فعاله دی او دا پخوانی سیستم ډېر ښه دی مشورې سره کې د کلي سپین ږیري ځوانان ټول یو ځای سره راټول دي نو دوکاندار هم د ورین تندي خاوند دی دوکاندار اسم بولدک پر لاره باندې سعادت پمپي دی د ښاري مافیاو څخه خلاص دي په ټوله ښار ارزانه پرېښودلي دي ځوانه په ښار کې تیل په څو دي دلته په څو دي څلور شپېته په شپېته څلور پنځوس دوه شپېته و څلور شپېته و دوه شپېته سپین بولدک د هوت غره سیمه ده میله ځای دی کندهار میله ځایونه مو خوند کتلی و دغه ځای موږ لوبې ګورو چې څنګه دی نو میله رایسته دی دې خواته دغه ځای سم دی دا یو څونه شینګیا سته دغه ځای یا هغه کونج هم سم دی و بعد نسته هغه ځای نو دغه ښه شوی ډبرې دي دغه چاړه دغه سوې ده پڅه سوې ده غواړم چې تېره یې کړم چې په انډیوالي کې په میله ولاړ شې خامخا به ځینې شیانونه ځینې کارونه به کوې انګري مو هم زده ده افغانان هر کار راځي د ځای مړي ده داسې تېره سول ها صابون به زوم پروت دی که ولاکه ته ولره زوم کړم دغه چاړه واخه دا مې تېره کړه ده دیګ راپخوي غوړي نه ورچوي بیا غوړو غوښې راپخوي دا درې پیازه ده اته پیازه ده څو پیازه یو دوه درې سره پنځه شپږ اته پیازه ده اته پیازه ده
اته پیازه دغه ته وایي داسې ناوله دا شپه زموږ په ژوند نه لیدلې موږ ملاک در وسپرېده پر شپه زه خوان اخیستې بالا نن مجبوري وه غوښې خټ ته ور واچوه دا دا پیشان اخلي بس زه پرې جس ډېره وخت اچو څاره څه وایي بس متاکا سي ګران دوستان محترمینو زه مې مشري تاسو مرکز ولا څه خلاص څه کې ولا دا ترکاري پاکونه خالص د ترکاري ګټې راته بیان کړه کومې ګټې لري دا ډېر ګټ دا ګټ شي وینه دا نه لکېږي دا سړی ښه بیا وایه زه رښتیا ګو درته وایم دا ته جزا کې دا در شا دغه سرطان شي ختمېږي ښه او دغه ګشنیز چې هغه سړی نه خوري انسانان یې خوري دا دې لږ نور واچول خیمه دا چیش ور واچول سره تشریح کړم اول لپاره پیاز بیا مې وروسته غوښې پکې اېښولې پیاز مطلب درست واچو اوس نو بیا مې ورو پسې واچو اوس دا مرچ شو د خوند لپاره ده نه او دغه رقم سرکه واچو لږ سرکه وراچې سرکه واچو یو کوچنی ګیلاس سرکه واچو لږ وینې ډېر نه نو دې د بار چی ویل کېږي دې ته د بخار کباب ویل کېږي ښه بخار کباب سرکه به نو دغه نه سرکه واچو شفاعي في بوتل قدر شدي ستار مشاكل واخا كمان تركاري وشانا واخا اوس نو موږ ورات شو مشاكل ولې جته ګرځي یو ځای د خپل جوشه دا ټول شاو کړی دم یې بیا شیدې دي روژه چې په شیدو ماته شي اول خو شیدې او خرما بشپړه غذا ده موږ داسې نه په میله کې یو شی کم سي باره به هغه هم راباندې درېدلي نو شیدې مو اضافه کړه زه مو سره راغلی یم دا پهلوان راوستلی یم تر سره لاړ شه عکاسي وکړه د خالا زو مسافري لمونځ وکړي که دا بل و مسافرانه و دا دغه پهلوان مو د میلې مشر دی د مشر پهلوان د شان په پوره راغلی ګرد شان په پوره رانیول پیسو مشروم بجو د خالا زو ته چې کومک در سره وکړي دا باتک شام ما پاک دا ځوان چې دی پاکستان کې ډېر گزاره کړې ده دا دغه د قیمتي ډبره ده و دا جیب اندرشتي دا د دې جیب ته ولې ور واچول ها ښه درته وایم نو ولې ور واچول نو تا خپل جیب ته ولې نه ور اچول پکښ وختې زما په جیب کې دا دی و اتره وایې بلا ورځي مطلب لا لږ گیس باید دونم پوکوم بس کمزوري اتر دی اتر بونه زه درکم داسې اتر کوم که تا په ټول کندهار کې لیدلې وه ما دغه کباره به بیا خپله راتله چنډواله کور ځای چیرې دی د طرف پر ځای راوړي دا ځوان چې مې د سره کې دا خور کوي د مور پلار درې نیورونه زامون حالا زو ولا خواني په درمیان کړی دي تا واره پر سره تا
خېجه دا واسه ته دغه وکړه دا مسجد غټه کاسه مسجد جوړه کړه په مینه مسجد کاسه کومه ده دا چیرته وز غټه کاسه دوی ګور هاي تورست په کوم ورتس شیدې په تورست واچو زه خلاص خینه دا څه دا فرض دی دا هم خايد هو ديك خايد ايه هديك وديك تبع بس سبكه انا خو كده خو دخيل هو هكذاك د دې بوټو اصلیت وګور چې څنګه دي صح یاره شویږ اوس بیا ماته ګوره زه درلم څنګه نسم پورته کېدای د کیمرې سره پورته کېږم لا بوټونه همدې جوړ لاس نیول دي خو تا درې ورځې نه نیولي دي چاته ګوره دا بیا د پاکستان ایدر ډاکو دی واده ولاړ سره دی سړي سره واده وکړي دا واده د مخ نه ناش مازای دا څه بکای خلاص و ما انا شنو هغه پورته لکه پورته شنو هغه لاندې ډرامه جوړه درې سره داسې نامیان ځوانان ورته ناست دا یو مال په مستو سره جام دي اشیدو ته چې دوه هغه جراله جماعت وسو د پیشنمي پر وخت باندې وغدي وين خلاص دلته راسه ولا دا وینه بل دې ته دی ان نو امیر سره شوی نه